अस्सलाम वालेकुम अमलियात मोहब्बत चैनल के तاسو هر کله ده ما تاسو ته یو بل تعویض راوړو یو بل نقش می راوړلو کچېرې تاسو دا نقش ولیکلو نو تاسو محبوب بو تاسو ته ملوشي یعنی تاسو مینا بو تاسو په خپو کی و تاسو خپل مینې د پاره جاړي خپل عاشق د پاره جاړي بیا به تاسو نه هغه به تاسو ته جاړي او تاسو نه به د محبت خیر غواړي نو کچری تاسو غواړئ چې تاسو دا عمل وکړئ او خپل محبوب ځان بسې دیوانه کړئ یعنی اوس تاسو بیچینه بے سکونه ټولې شپې مو په شوګیرو کې وي نو بیا به تاسو آرام سره ودی او تاسو چې چا باندې مینې هغه به شپې شوګیروي او اوخ کې به تویوي دا عمل به تاسو جاهز مقصد د پاره کوي لکه اسی د چا د تنګولو د پاره به دا عمل نه کوي چې چا سره تاسو سره مینه محبت لري نو دا به تاسو هغه د پاره کوي نو اول خو پکار دی چې تاسو صفه سترا ولمبي اور یا او دس وکي اور قبلي طرف ته مخ کوي اور تور پن رواخلي اور دا تعویض ولی کوي یعنی کمزه کې چې ما ایک ور کړه دې اغزي کې الخب فلا بن فلا ده الته کې بتاسو د خپل محبوب نوم ولی کوي بیا کاها الکوی نو بن بوکي او کجنیوی نو بنت بوی کوي بیا بو د اغه د مور نوم ولی کوي د شانتی د چال په مطابق 1 2 3 یعنی 18 پورې چې کم د اغزي کې الخب فلا بن فلا ده الته کې بتاسو الخب ولیکي بیا بو فلا پزې خپل نوم بیا که تاسو هلکی نو بن بوکي او کا جنې نو بنت بوکي بیا بد خپل مور نوم ولیکي تاسو بداسه د تعویذونه جوړ کړئ یو بو په چې غمزه کې او بو بهيږي الته کې به واچوي یعنی هغه او بو کې به واچوي او کچري او بو بهيږي نه ولاړی وي نو بیا هم څه پرابلم نشته دا او دویم تعویذ چې کوم دی دا بتاسو دفن کوي خو اغزي کې به دفن کوي چې کمزه پاک وي یعنی اغزي بالماز نه یا اسخا نه یا اسخا او بو پنزي یعنی صفا سوترا زی کې به دفن کوي نو چې تاسو دا عمل وکړئ نو ان شاء الله ستاسو محبوب ستاسو پخپو کې ناز وي دا الګ جنې د پاره هم کولای شي او جنې الګ د پاره هم کولای شي خو کله چې دی جنې خاص ورځ راشي یعنی پیریډز هغه کې بو جنې دا نه لیکي دا تاسو خپل خاوند د پاره هم کولای شي خزه د پاره هم کولای شي بلکې تاسو چا باندې مینې تاسو چا سره د زړه مینوي او تاسو غواړئ چې دغه پزړه کې د مودي محبت اور ولګي نو تاسو دا هغه د پاره کولای شي هر یو ورشتي هغه دوستان وی هغه څوک هم یي کچره غواړئ چې تاسو ته د تعویض اجازه درکم نو زما چینل سبسکرائب کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ او تاسو د تعویض چې کوم للیکئ نو کوشش کوئ چې اغزي کې تاسو سره څوک چې نه موجوده نه یعنی دا به تاسو په تنهایی کې لیکئ چې چاته پتاو نه لګي چې تاسو تعویض لیکئ یعنی د موکلات چې کوم دی هغه به صرف تاسو کار کوي او کچره تاسو اجازه نه واغستو او دا تاسو ولیکلو نو تاسو ته ډیر زیات پرابلم جوړ شي زما په چینل کې به تاسو د هرې وی مسلې حل ملاويږي او د چال په مطابق په ملاويږي یو تعویض هم چې د چال نه بهر وی یعنی ما سره تاسو ته بوکس کې ار یو خاني کې تاسو ته نمبرې اچولې دي نو دای چال دی تاسو به دا انسی نه لیکي بلکې د سور عادت سره چې کوم لیکل شوی تاسو وو اغه لیکي اغه تعویض دی یعنی 1918 پوری د ما تاسو ته صرف چال خو دلې تاسو بدا نه لیکي او کچری تاسو اجازت اغستو نه بغیر دا عمل وکړو نو دا به تاسو لپاره نقصان دی وي په بل ویډیو کې مو ملاويږو تر هغه پورې په الله سپارم الله حافظ